الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. آیت الموارث شروع د میراث بنیادی احکام باندې مشتمل آیت. ولکم تاو د پاره دا نصف نیمه، یعنی ای خاوندانو تاسو د پاره دا نصف نیمه د میراث ما هغه ترکه چې پرېښودې وي ازواجکم بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چرته دی اولاد نو، فإن کان لهن ولد که چرته دی اولادو فلکم الربع نو تاو د پاره څلورمه حصه ده، خاوند د پاره څلورمه حصه ده په مال د ښځه کې، مما دا سنه ترک نه چې پرېښودې دي من بعد وصیت رستو د پوره کولو د وصیت نه، یوصین بها چې وصیت کړی دی په هغې او دین، او یا رستو د قرض نه. څه معنی؟ که وصیت نه کړی نو بیا به قرض ته ګوري، او د قرض ادا کول نه وروستو به بیا میراث تقسیمي. اصل مسله دا ده چې یو انسان مړ شي نو د هغه د مرګ نه وروستو د هغه په ترکه او میراث کې ړومبی که کفن دفن خرچ چا نو برداشت کړی، د کفن دفن پیسې به ترې واخیستې شي، هغه به پکې اول شي. کفن دفن نه وروستو بیا قرض دی، د قرض نه وروستو بیا میراث او وصیت دی، چې دې نه پاتې شي نو بیا به وارثان اخلي. او دا وصیت دې دواړو ځایونو کې مخکې دی او قرض ورپسې دی. مخکې آیات کې من بعد وصیت یوصي بها او دین، او دلته من بعد وصیت یوصین بها او دین، او رستم بیا من بعد وصیت توصون بها او دین.
دا دې دپاره چې قرض مطالبه کوونکی لري مطالب د هغې وي او وصیت خو مړی کړی مړی لاړو نو صرف په دې غرض چې یاره د دې اهتمام واضح شي خلکو ته وصیت د قرض نه مخکې کېږي باقي عملا قرض مخکې دی په ادا د وصیت باندې قرض ضروري دی چې اول ادا شي بیا د قرض نه چې پاتې شي نو مړی چې څه وصیت کړی نو 3 حصه د مال کې هغه به نافذ شي که د 3 حصې نه زیاتو وارثانو اجازت ورکو ټیک ده که وارثانو وایي چې نه 3 حصې نه زیات اجازت نشته دی نو بیا به زیاتي د 3 نه چې کم وي هغه به نافذ نه وي ولهن الربع او دې دپاره څلورمه حصه ده دلته د ښځې حصه بیانېږي په میراث د خاوند کې ولهن الربع او دې دپاره څلورمه حصه ده مما د هغه څه نه ترکتم چې پرېښودي تاسو ای خاوندانو ان لم یکن لکم ولد که چېرته ستاسو اولاد نه و فان کان لکم ولد که چېرته ستاسو اولاد وو ولد لور تم شامل دی زوی تم شامل دی دې ځای کې فلهن الثمن دې دپاره اتمه حصه ده مما دا سره ترکتم چې پرېښودلي تاسو من بعد وصیت رستو د پوره کولو د وصیت نه توصون بیا چې وصیت کوي تاسو په هغې او دین او رستو د ادا کولو د قرض نه وان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت وان کان رجل او کچرته هغه سړی یورثو د چا چې میراث وړلی کېدو کلالة میراث کلاله میرات چې نه زامن وي او نه لوریانی وي او امرأة یا ښځه وله اخ او د درورو او اخت یا خورې وه فلکل واحد منهما السدس نو هر یو د دې دواړو دپاره شپږمه حصه د ټول مال ده که خور او کرور فإن كانوا كچرته دارونه خویان دي اکثر من ذلك ډیرو د دینه یو نه زیاتو فهم شرکاء فی الثلث نو دی حصهدار دي په ثلث کې من بعد وصیت رستو د پوره کولو د وصیت نه یوصا بها چې وصیت کړی شوي په هغې او دین او یا رستو د ادا د قرض نه غیر مضار په شرط د دې چې چاته ضرر رسونکی نه وي مضار صیغه د اسم فاعل هم ټیک ده مضار صیغه د اسم مفعول هم ټیک ده غیر مضار وصیت به علمنی چې چاته پکې ضرر نه وي غیر مضار نه به یې ضرر رسولی شوی دی دته مړي ته هم ضرر نه رسي وصیتا من الله دا حکم مقرر شوی دی د الله د طرفه والله علیم حلیم الله پوهی دی صبرناک دی علیم پوهی دی او حلیم صبرناک دی الله پوهی دی نو دا قانون یې رالیږلی دی د میراث دا تفصیل داسې فرمایلی ځکه علم الله ته حاصل دی او صبرناک دی دی کې اشاره دی ته چې څوک په دې احکام عمل نه کوي نو فوري پې ځکه عذاب نه راځي چې رب العالمین ډېر صبرناک دی تلک حدود الله دا مو چې واورېد ضابطې د دین د الله دی ومن یطع الله چا چې حکم ومنه د الله ورسوله او د رسول دغه يدخله داخل بکی دلر جنات باغونو تا تجری چی بیگی ومن تحتها الانهارو
لاندې د ونو بنگلو داینا نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پاغی کی وذالک الفوز العظیم دا کامیابی د لویا ومن یعص الله چاچنا فرمانیو کد الله ورسوله داغه د پیغمبر ويتعدى او تجاوز یو کو تیروتن یو کو حدوده د احکام ضابطو داغنا يدخله داخل وکیدل نارن اورتا خالدا فيها من شوید پای کی وله عذاب مهین او د پر عذاب ذلون کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې یو وارث د میراث نه محروم ک ایصدارو د ایصور نکړه د قیامت پر ورځ به الله دا سړی د جنت نه محروم کی وارث د خپل حصے نه محروم کول دا ډېر لوی جرم دی فقها وای 100 روپۍ خیراتی کول د دین زیات ثواب پدې کې دی چې 1 روپۍ پردی خپل حقدار ته ورکړي پردی 1 روپۍ خپل حقدار ته خپل مالک ته ورکړي دا د 100 روپو صدقه کولو نه بهتره ده مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دې کې یو خبره لیکله او دا پر رساله قشیریه کې مشته یو بزرگ د یو بیمار ته پوست ورغه ا بیمار په کټ باندې پروت او د موت او د حیات په کشمکش کیو اتفاقا هغه وفات شو نو چا کله وفات شو د بزرگ پاسې دوه ډیوې امړه کا ا بیمار ته ډیوه لګېدل او تیارو خلق حیران شي دا د کوم کار کو دوه ته فرمایل چې تر اوسه دا سړی ژوند دی او دا تیل استعمالې د مال او د استعمالې دو اوس د مړ شو نو د په ډیوه څه کوي او دا تیل مال د میراث دی دا د ټولو وارثانو مشترک شی دی په دې کې نابالغ ماشومان به یو غایب هم ډیر دي موجود نه دي نو پرده مال ولی مونږ به اجازه ته استعمال کو پرشو صلات تسبیح وکې او عمره لمزي او خیرات او صدقه ورکې او خخ کارونم کې او چې که سرکاري نوکاری نو ډیوټي پخ خپل ټایم کې کنه کې چې تا ته ټایم مقرر شوی دی قانونا دغه پابند یو کنه او بل دا چې رشوت خو نه لې یا بل څه ناجیزه مدن خو نه کې نو دا ډېر ښکلې خبره سړی منځونه ډېر کوي دا د الله خاص رحم در سړی خدا نه کوي خو ګوره د دین زیات تاکید د اعمال سره سره د معاملاتو د اصلاح راغلی وله د پاره وی عذاب مهین عذاب ذلیلون کې دا مهین ځکه وی چې مؤمن بم جهنم ته ځي ګناهګار مسلمان بم مجرم چی وی جهنم ته وځي خدا د ذلت د پاره نزي دا خدای د ګناه نه پاکي او کافر د ذلت د پاره دي زموږ استاد محترم محدث العالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ فرمائی د مومن مثال د سپینی کپڑے دے په وینځلو سره دا پاکیږي او گناهونو سره خیرنیږي نو دې مومن دې مسلمان ځان خیرن کړي دے په دوزخ کې به د دنه د ګناه اثر دي په دنیا کې چې په توبې سره لري نکو نو ګناه ډېر لوی سپیره واله لري نه حسد لري ګناه سړی ذلیل کوي ګناه سړی بیوقوفه کوي ګناه سړی تباه کوي صوفیا وی المعاصی برید الکفر گناهونه د کفر ډاکیان دي کفر ته سړی رسي او گناهونه مولانا اشرف علی صاحب آداب المعاشرت کې لیکلي دي د خدای د غضب نشانات دي د الله غضب او قهر دی ولا یعذ بالله
نو مولانا صاحب رحمت الله علیه به فرمایل شیخ صاحب چې د مؤمن مسلمان مثال د سپینې کپړې دی او دا دوزخ دا پاکی دلره او د کافر مثال د سوټي دی نو سوټه چې څومره وینځي نو نور به هم ګنډېري ان پاکي دیو جن کافر د پاره جهنم د صفای ذریعہ نه بلکې د ذلت ذریعہ ده واللاتی یاتین الفاحشه اتم وم حکم د احکام د رعیت خلاصه دی حکم دادا چې خپل زنانو ته خویاندو ته میاندو ته خذو ته میراث ورکړي د میراث نه محروم وي دلته کې دا رواج دی چې واده ولا خبر ډنګ ډنګو کی او عزت می واده کی ته پیسې نه غواړي او که څوک وته وي چې الکه د خور لا یا لور لا وغیره له میراث ورکوي نه دا خو ما واده کړی دا یاد ساته په خزه باندې ولیمه نشته دی اوس خدا رواج جوړ شو چې د جنې په واده باندې خلک د خوانچی روټه ورکوي د سشي ځکه چې زنانو تابعداري ده دا غي په مشوره کار کیږي نو د خوانچی روټه ورکوي په خزه باندې نو دا خرچه دی بیا خلاف سنت ته که څوک کوي وسداري نو جایز ده خو سنت نه ده ولیمه بالک کوي سیبا مهربانه او بل خبره ده چې جهیزم لعنت ته دا شرطونه کې خودل چې دونه بوله کاله کې او دونه بوله بسترې کې او دونه بوله دا کې او دونه ودا کې دا اسلام کې نه دی راغلی نو د دې دا تا کوم د څه کار کړي دی چې اوس لاته دې ځباتنم کې کوس د کېږي او کې ول ډېره خبره ده عزت ته د لور خور بل خبر نه ده خدا چې به پزباتی او رواني کارم کې او کنزلم کې ځان تخیرم کې او غیتم کې نو دا د انسانیت شیوه نه ده واللاتی الله فرمای زنانه محروم وي د میراث نه انک زنا تی وشوا زنا یې کړه نو شرعي حکم په نافذ کا دا بیا دې سره ظلم نه دی فرمای واللاتی اغزنانا یاتین الفاحشه چرا تکی به حیاتا من نسائکم دخذ استاسنا فاستشهدوا علیهن گواهان انہیں سی بدی باندی اربعتن سلور کسان منکم استاسنا په جاهلیت کې لکه یتیمانانو په میراث کې او په ډیرو خبرو کې بے اعتدالي وا په دې آیتونو کې اصلاح وشوه دا شانتي د زنانو په ډیرو خبرو کې رسمونه او ظلمونه څه د ښځو طرف ته ناجیز کارونه څه د سړو طرف ته نو الله رب العالمین ځکه سورۃ النساء کې دا احکام راولېږل فاستشهدوا گواهان انیسی علیهن په دې باندې سلور منکم استاسونه یعنی مسلمانان فإن شهدوا پس که شرط دی گواهی ورکړله فامسکوهن بندې کړئ دوی لره فی البیوت په کورونو کې حتی تر دې یتوفاهن الموت چې واخلي دوی لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا به مقرر کړي الله تعالی دوی دپاره څه لاره رب العالمین په دې آیت کې دا فرمایي چې که زنا ته وشوه نو سزا یې دا ده چې دا کور کې بند کوي بس بار بنوزي تر څو چې الله خپل بل قانون نه را لېږلی نو کله چې د سورۃ نور 2 آیات نازل شو الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زناکار ښځه او زناکار سړی ووهئ هر یو د دې دواړو نه 100 دوری رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. راشي زمانه ووري الله رب العالمین د دې زنانو د پاره حکم راولېږلو کومونه چې زنا وشي. البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. غیر شادي شوده سړی چې غیر شادي شوده ښځې سره زنا وکړي نو 100 دورې ووهئ، 1 کال د پاره ملک بدر کوي. تفصیل براشي. نو دا آیت د سورۃ النساء 15 منسوخ دی او ناسخ ورلاره د سورۃ نور 2 آیت دی. والذان اغد وسړیاتیانها چې راضی دی بحیا کارته منکم استاسن فآذوهما تکلیف ورکې دی دواړو ته خي وهي. فإن تابا کچرت دی توبه وستلا واصلح اصلاح د عمل وکړه فاعرضوا عنهما مخواړوي د دینا ان الله کان توابا رحیما. बेशक अल्लाह तौबा قبل उनके मेहरबान दे. इन्नमा तौबत दीजे की आलिमान फरमाई चे 2 सड़ी 2 कसान دا بد عملو کی دا ډیر لوی ګناه ده. دا د زنا نه بدترین جرم دی دا بد عملی. ځکه د زنا سنس عقل سره سمون شته دی او دا خزه چې بیا سړی په نکاح کې نو زنا نه ده او د دې جنس د جنس سره دا کار کول، د الګ سره دا کار کول، د سړی د الګ سره دا کار کول دا خو ډېر لوی جرم ذکر دی چې دا خو د عقل لم خلاف دی او د دې د رواوالي خو هیڅ گنجائش نشته. حافظ ابن حجر هیثمی مکی لیکلی دی رحمه الله چې څوک دا عمل کوي او توبه ته نه باسي په قبر کې دنه خنزیر جوړیږي والا. او ځینې عالمان فرمایي چې دنیا کې دې سزا داره چې دا سړی دواړه په کلي علاقه کې د ټول نه اوچت برج ته به وخوځولی شي او د هغې نه به یې راوغورځي. نو دا د دې سزا ده. انما التوبه علی الله بشک قبول توبه د الله پنځ. انما التوبه بشک قبول توبه علی الله د الله د طرفه یا علی الله په ذمه د الله للذین کسانو دا یعملون السوء چې کوي ګناهونه بجهالت په بیوقوفتیا کې او نادانۍ کې. بجهالت دا قید اتفاقی او واقعي دی، احترازي نه دی. ځکه ګناه همیشه د حماقت نه او بیوقوفتیا نه کی. ثم یتوبون بیا توبه وباسي دی من قریب د نزدینا، یعنی زر ګناه نه توبه وباسي. فاولئک دا کسان یتوب الله علیهم رحم کوي الله تعالی په دې باندې توبه قبلې. وکان الله دې الله تعالی علیما پویا حکیما حکمت والا. وليست التوبه او نشتره توبه للذین د پاردا کسانو یعملون السیئات چې کوي ګناهونه حتی تر دې اذا حضر کله چې نږدې راشي احدهم الموت یو د دې ته مرګ قال وې دې انی زچم تبت الان اوس توبه کوم. وللذین کسان یموتون چې مړي دي وهم کفار الله چې دي کافر وي اولئک دا کسان اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی موږ دې لپاره عذاب درناک. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یحل لکم جائز دی تاسو د پاره انتر النساء چې وارثان چې تاسو د ښځو کرهن په زبردستی د ښځو مالک شي د یو ښځې مالک شي په زوره
د دې درې مطلب کېدی شي. یو دا چې د دې ښځې کوم میراث دی دا ته والي او هغې له اډو ورنه کړي چې کوم شریعت ورکړی حق دی. دویم دا چې یو ښځه ته د نکاح نه بنده کړي واده نه تر دې چې بې واده مړه شي. او دریم دا چې خاوند دا بې وجه مجبوره کړي چې هغه څه مال دله ورکړي او بیا یې پرېږدي. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا یحل لکم روان دی تاسو دپاره ان ترثوا النساء چې وارثان شئ د ښځو کرهن په زوره. په جاهلیت کې به چې چا کور کې ورندار پاتې شوه رور به یې مړ شو نو هغه به دی که ښکلې به وه په خپله به یې په نکاح کړه او که بدرنګه به وه نو بل ته به هم نه پرېښودله او په خپله به هم ښځه کوله نه. دې دپاره چې دا مال د میراث د ده د کور نه بار لاړ نه شي. ولا تعدلوهن ممنه کوئ دی لره لتذهبوا دې دپاره چې واخلئ تاسو دوی نه ببعض ما آتیتموهن بعضې هغه څه چې ورکړي تاسو دوی ته الا یاتین مګر دا چې راتاوږي دی بفاحشة په بېحیایۍ مبینة ښکاره سره. وعاشروهن ژوند تېروئ دوی سره بالمعروف په ښه طریقه. فإن کرهتموهن پس که چېرته تاسو ناخوښ ګڼئ دی فعسا قریبه ده او ممکنه ده ان تکرهو چې ناخوښه به ګڼئ تاسو یو شی ویجعل الله او پیدا کړی وی الله تعالی فی پای کې خیرا کثیرا فایده ډیره. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. وإن أردتم كغواړئ تاسو استبدال زوج په بدل کې اغستلو د یو ښځې مکان زوج په ځای د بله ښځه یعنې یو ښځه طلاقه کړې او بله په نکاح والي. وآتیتم ورکړي تاسو احداهن یو د دې دواړو ته قنطارا ډېر مال فلا تأخذوا منه شیئا ما اخلئ تاسو دې نه څه شی. عمر فاروق رضی الله عنه خطبه ویله او په هغې کې وفرمیل الا لا تغالوا فی مهور النساء خبر شئ د ښځو په مهر کې بې ځایه زیاتې او اضافه مه کوئ دا حرام او ناجایز دي. یو ګوټ نه یو بوډۍ ښځه ودرېده ویا امیر المؤمنین څه وکړو ستا ومنو که د خدای ومنو ستا خبر ومنو که د الله د کتاب ومنو داسې نظام وایه. عمر فاروق رضی الله عنه ورته متوجه شو چې دا به یې څه وایي وضاحت دې وکړي. هغې بوډۍ صحابي وفرمایل یا امیر المؤمنین قرآن کې خدا راغلی دی که چرته د یو ښځې مهر ډېر وي نو حرام نه دی جایز دی او ته وایې چې مهر ډېر مقررول ناروا دي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمیل کوم ځای کې راغلی دي؟ اما بوډۍ ښځې دا آیت کریمه ولوسته وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار خو مال کثیر ته وي خزانې ته وي ډېر مال ته. عمر فاروق بر سر منبر ولاړ دی وی اې د خطاب زویه یو بوډۍ ښځه تا نه په قرآن باندې ښه پوهېږي داسې عجز دی خلکو کې داسې ځان فنا کړی نفسانیت پکې نه و شیطانیت پکې نه و صحابه کرام ډېر لوی مخلوق. وآتیتم ورکړي تاسو احداهن او په حدیث کې راغلی دي چې مهر کم مقرر وي او دلته داسې راغلی دي نو دې مطلب دا دی چې زیات مقررول جایز دي حرام نه دي
او کم مقررول بهتر دی افضل دی د برکت ذریعہ ده نکاح آسانی اتاخذونه آیا اخلی تاسو دی لره بهتان و اسم مبین او گناہ کارا وکیف تاخذونه څنګه باخلی تاسو دی لره وقد افضى بعضكم او په تحقیق سره ملو شوی دی باعث تاسو نه باندې نور سره افضا دي ته وی چې بربند لګړ یو بل ته نږدې شي الله فرمایي تاسو مخکې خو رشتہ و د زوجیت نو ولې د اخلي زړه رشتہ ولې هېروي واخذنا منکم واغست وممتاسنا واخذنا واغست ودي خذو منکم استاسنا میثاقا غلیظا وعدک لك پنکا کی واخذنا واغست ودي خذو منکم استاسنا میثاقا وعدا غلیظا لكم ولا تنكحوا اتم حکم د میراث د حقوق د احکام د رعایتنا اغه تیر شو د نور لسم آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها په زور باندې یو خل سره نکاح نشي کولای لکه جاهلیت کې چې بد چارور مړ شو نورندار به لکه د مال په شانتي یو روبه خزه زما ابل مال زما نو که خزه برزا و او که رضا بنوا دی به په نکاح کوله نو ځکه دې ته په میراث کول ویلي که د خزه رضا یو مل ته کور کې چا سره نکاح کوي نو بدیت نشته خودی خو په زور و دوله او دا زمون خزه چاله به نه ورکو دا غي برزا نه و نه هم حکم بشکا خزی خو په نکاح ملاویږي خو اره خزی سر نکاح نه کیږي پتا زو باندې ځینې قسم خزی حرام دي نه بدر اجتماعات کې راشي او دو اجتماعات کې ولا تنكحوا پنکاح ما خلی ما اغزنانا نکح آباؤکم چې نکاح وسره کړي ستاسو پلارانو من النساء د زنانونه الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوي دي یعنی مخکې وخت کې څه کړي دي اسلام نه مخکې د دې حکم نه مخکې نو هغه بس ټیک ده آینده احتیاط کوئ دلته یو بل تفسیر دی ما نکح ما جامع په نکاح ما اخلی هغه ښځې چې جما ورسره کړي ستاسو پلارونو نو یو سړی چې د یو ښځې سره زنا وکړي د هغه ښځې سره لور یعنې په دې سړي حرامیږي پوه شوې او د دې ښځې سره د دې سړي د زامنو نکاح بیا نه کېږي حرمت مصاهرت نکح معنا جامع تفسیر جساس لیکلی مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه اعلاء السنن لسم جلد کې 13 صفحه باندې په دې مسله ډېر تفصیل کړی او رازی الحنفیه امام ابوبکر جساس په احکام القرآن کې دی ځکه حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اصلاح انقلاب امت کی او حیلت الناجزه کی تفصیلات کړي دا قتل غواړي انه کان فاحشه بشکدا بحیاء و مقتا او د خدای د غضب ذریعہ ده وساء سبیل او بدل لاره حرمت حرام ګرځول شوی دی په تاسو باندې امهاتکم یاندستاسو و بناتکم ولوریانستاسو و اخواتکم و خیاندستاسو و عماتکم و تروریانستاسو و خالاتکم او مامیگانستاسو و بنات الاخی او ریری و بنات الاخت او خردی و امهاتکم استاسو اغمیان دی اللاتی اغا اردعنکم چی پیدر کڑی تاستا
واخواتکم من الرضاعه او استاسو د پایو خويندې یعنی رضاعي خويندې وامهات نسائکم او خیاخیان استاسو خواخي ساس وامهات نسائکم او میاندې د خذ استاسو وربائبکم اللاتی او استاسو هغه پر کټي فی حجورکم چې په پرورش تاسو کې وي من نسائکم اللاتی دستاسو د هغه زنانو نه دخلتم بهن چې تاسو ورسره صحبت کړی وي فإن لم تکونوا دخلتم بهن پس که چېرې تاسو دوی سره صحبت نه کړی د میاندو د دوی سره فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې پرکټۍ په پښتو کې دې ته وایي چې ته یو ښځې سره نکاح وکړې او د دې ښځې د مخکې خاوند نه لوریانې وي هغه ستا تربیت ته راشي دې ته ستا پرکټۍ وایي چې ستا د ښځې لور وي د بل خاوند نه او چې هلکې هغه ته پرکټۍ وایي څه ورته وایي څه عجیبه پښتو ده وحلائل ابنائکم او دیتا انگور وی پختو کی وحلائل او بیبیانی ابنائکم د زامن استاسو اغا زامن من اصلابکم چستاسو د نسل نوی یو پخلص وی ویل دی پخلص وی کول دا حقیقی زوی نده نو دا اغا زوی خزا چی داستا انگور نده او ستا خزه داغه بیا حقیقی مور نه ده ستا لور داغه خور نه ده پرده بکی من اسلابکم قید ذکر لگئی چې ستاسو د شاګانو نه یعنی ستاسو د نسل نه وان تجمع حرام ده په تاسو باندې دا خبره چې یو ځای کوي تاسو بین الاختین دوه خویندې خوا رضاعي وي که نسبي وي الا ما قد سلب مگر هغه چې تیر شوی دي ان الله کان غفورا رحیما بشک الله بخون کې مهربان دی